قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون وویل تو سے پد ایمون روڑ مخ کے لدینا چزت تو سے تا اجازت در کا بے شکا دا لازمن یو مکر دای چ تو سے پد شار کے دا مکر کڑے دای دے پورا چ تو سے لدے شار نا دے هغه اوس دین کی وبوزای نو ضرب تو سے پوش لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. خامخا لازمن بزاد تو سے لوسنا او د تو سے پشه عدل بدل غوڅکړم بیا بو خامخا لازمن تو سے ټول پدار کړم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. جادوگر وویل بشک میش د خپل رب په طرف بیرته ورتلین کیو. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. او ته باد نه غنې د میجنا سوا د دینا چې میج د خپل رب په آیاتینه ایمان راوړی دی کله چې دا آیاتینه میش ته راغلل ایز د میج ربا ته په میش باندې صبر وروروي او میش ته وپات روکا په داسې حال کې چې مسلمانان یو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. او د فرعون د قوم مشرون فرعون ته وویل آیات موسی او د هغه قوم د دې د پورا آزاد پرېږدي چې په مځکه کې فساد وکړي او د تو معبودان پرېږدي. فرعون وویل ضرب میش د دوی زامن ووژنو او د دوی ښځې جنکۍ به ژوندۍ پرېږدو او بېشکه میش د دوی د پوسه زورور یو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل تو سه دی الله تعالی نه مدد وغوړی او صبر کوئ بېشک مځکه دی الله تعالی د پوره دو هغه په خپل بندګانو کې هغه څوک دی وارث ګرځوي چې وې غوړي او ش انجام د پرهیزګارانو د پوره دی. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بني اسرائیل وویل میشته تکلیف رسول شوی دی مخکې لدی چې ته میشته روشې او وروسته لدی چې ته میشته راغلې. موسی علیه السلام وویلی امید دی چې د توسې رب به د توسې دشمن هلاکي او توسې به په مځکه کې خلیفګان جوړ کړي بیا به هغه ګوري چې توسې څنګه عمل کوي. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بېشک میش فرعونیون په وچکالۍ سره او د میوې په کموالي سره نیولې وي د دې د پوره چې دی نصیحت پیدا کړي.